کوم ګزارونه چې صحیح شوي دي هغه زمونږ په تندي شوي دي او هغه جینۍ پردۍ بړستنې ګنډي د چا په لاس کې چې سوري شوي دي دلته د امن میرمن شنډه پاتې دلته د جنگ بلا بچي شوي دي او چې ستا پیزوان مې ومنلی پکې څه کال هغه غنم رنګي شوي دي. سلامونه خوږو ستړي مه شئ. ادبي خپرونه ده جاوید شاه درمان یم او تاسو ته معلومه ده چې دغه نو شاعرانو هغه لړۍ ده. موږ سره دا ناست زلمی چې دی دا به تاسو پیژنئ په سوشل میډیا به مو کتلي وي. دا خو خیر نوی نه دی د څه ویډیوګانې خپرې شوي هم دي خو موږ غوښتل چې د سره څه شعرونه ریکارډ کړو. نو راځئ موږ سره منصور غفاري دی راسره د سره یو څو خبرې کوو بیا دې شعرونه ریکارډ کوو. ښه ورېږه یو منټ. ښه د بیټري ختمه ده. هېڅ نه کوم مه یېرېږه ساده تپوسونه درنه کوم مړه مه یېرېږه ساده تپوسونه کوم درنه. ښه منصور صاحب لګوله په خیر راغلي او ستړي مه شئ. دا زموږ لومړۍ خپرونه ده په خیر راغلي درته وایم. ډېره مننه درمان چې تاسو موږ له دومره په دې قیمتي وخت کې لږ غونډه ټایم موږ له راکړو او موږ هم د دې قابل وګڼلو چې خپلو کتونکو ته وړاندې کړو. هر کله راشئ. مننه. او منصوره ته کوم ځای سره ګوله تعلق ساتئ؟ جی زه خو د دې مردان یم او په مردان کې د شمسي روډ ګلباغ. سبق وایې؟ او چې سبق مې میټریک مې کړی. ښه مخکې دې څه اراده ده؟ یاره چې مخکې خو مې روزګار کوي؟ روزګار به کوي. ښه خبره ده. او دا شعر و شاعرۍ سره دې څومره وخت تعلق دی؟ زما خو غالبا 2.5 کاله 2.5 کاله ښه ته خو بیا ډېر نوی شاعري لکه مطلب او جی او دلته چا نه زده کړې کوي؟ سجاد صاحب زما استاد دی. استاد دی سجادوتي؟ او جی سجادوتي صاحب ښه ملګری دی. سجادوتي ښه شاعر دی. دا به ستاسو ښه اصلاح کوي. نور دې څه شوق دی د شاعرۍ نه علاوه؟ یاره چې شاعرۍ نه علاوه مې دا شوق نشته. زه غواړم چې په دې شاعرۍ کې مې الله تعالی دومره کامیاب کړي چې مخکې لاړ شم. نو بس دا خو ګوره ستا د مینې پورې منحصره ده. یو څیز سره چې څومره مینه ساتې نو دومره په هغې کې انسان ترقي کوي. او ته زیاتتر څه لیکي مطلب نظم لیکي که نه غزل؟ نه چې زیاتتر ما غزل لیکلی. غزل لیکلی دی؟ موږ ته به اوس څه اورې ته؟ تاسو ته به ړومبنۍ غزل اورم. ارشاد ارشاد. چې زما خو بس دغه مات ګډ شعرونه صحیح دي صحیح دي. ارشاد. دا په وخت سره خپله برابرېږي. ښه ستا د غم سره تیاره کې ګډېدم بېګا ټوله شپه نشه کې ګډېدم او که نه او ستا ډولۍ زموږ د کور په مخه تله پرون خپله جنازه کې ګډېدم. ډېر ښه شعر دی. ډېره مننه. ستا ډولۍ زموږ د کور په مخه تله پرون خپله جنازه کې ګډېدم او ستا تصویر ته مې دیوال باندې نظر شو ستا تصویر ته مې دیوال باندې نظر شو ستا تصویر ته په کوټه کې ګډېدم او ستا پیغور راته ډیوې هر ځای بلیږي ستا پیغور راته ډیوې هر ځای بلیږي ستا پیغور ته معاشره کې ګډېدم چې ریبار سیری دا ستا د راتلو راوړو چې ریبار زیری دا ستا د راتلو راوړو لکه ډمه په حجره کې ګډېدم. مننه. چې ریبار سیری دا ستا د راتلو راوړو لکه ډمه په حجره کې ګډېدم. خو ما منصور له چې د خط په لاس کې راکړو یو کاغذ ته په کوڅه کې ګډېدم. ډېر ښکلی دی. ښه لالا بل غزل دی چې د فریب نه ډک مخونه ښکارېدل په دې ښار کې نفرتونه ښکارېدل بعضې خلک به په کور دننه ناستو په مخونو که نیتونه ښکارېدل. او ښه شعر دی. بیا ووایه ته. بعضې خلک به په کور دننه ناستو د فریب بعضې خلک به په کور دننه ناستو نیتونه په مخونو که نیتونه ښکارېدل او رنګ نه ښکلې خولې خوږې لکه د شاتو خو په زړه کې یې داغونه ښکارېدل. او په دې ښار کې د چودنې بل ځای نه په دې ښار کې د چودنې بل ځای نه تا ته صرف جوماتونه ښکارېدل. مننه. او هر یو تن د خپل هوس نشه کې ناستو د یو ډمې اندامونه ښکارېدل. ما منصور له د اصغي په لاس کې راکړل ګني لاس کې د ګلونه ښکارېدل. ډېر ښکلي دي. ډېره مننه. لالا دا بل غزل دی چې نوی مې لیکلی دی
څنګه چې د ځمکه بې بارانه څنګه چې د ځمکې بې بارانه ژوندون نه تېرېږي داسې زما هم بې له تا نه ژوندون نه تېرېږي او ستا د ستم هرې لحظې کړم لکه مړاوې ګلاب لالیه ډېر یم پریشانه ژوندون نه تېرېږي او ستا په تصویر ټکوروم د زړه زاړه زخمونه تنګ شوی ډېر یم د هجرانه ژوندون نه تېرېږي او ته لیونی چې د تلو خبرې ماته کوې یوه لازمې مسلمانه ژوندون نه تېرېږي مننه ته لیونی چې د تلو خبرې ماته کوې یوه لازمې مسلمانه ژوندون نه تېرېږي مینه ایمان دی او زه یم ښه سوچه مسلمان زاهده مانه بې ایمانه ژوندون نه تېرېږي مینه ایمان دی او زه یم ښه سوچه مسلمان زاهده مانه بې ایمانه ژوندون نه تېرېږي او منصوره دومره خفه شوی یم چې حد یې نشته وارخطا شوی یم زمانه ژوندون نه تېرېږي ډېر ښه دی منصوره ډېر ښکلی ګله تاسو واورېده منصور غفاري دی زلمی هلک دی صرف د 2 او 3 کالو شاعري ده مطلب 2 او 3 کالو هم دغه شاعري وي نو ځان دا زلمي شاعران دي ضروري نه ده چې په ټول لوازماتو د هر یو شاعر برابر وي خو دا صرف د دوی د حوصله افزایي دپاره دا ځینې کارونه دي چې دا کول پکار دي موږ غواړو چې د پښتو د ادب دغه پیټې دوی په خپله اوږه واخلي نو دغه نوي هلکان چې کوم دي که ستاسو خواوشا کې وي یا که ستاسو خوا نه لرې وي نو پکار ده چې تاسو دوی سره هر رنګه مرسته وکړئ او دغه کسان او دغه ماشومان له لږ حوصله او ډاډ ورکړئ په مخکې بوځئ منصوره ګله ارشاد لکه ملنګ د دروازې مخې ته خیر ټولوم ستا د کوڅې مخې ته او د بل په حق لاړو پروا یې نشته ځان ته مومن وای د کعبې مخې ته ځان ته په خپله د لاسه ورکوم اوس هره شپه د آینې مخې ته او زما د نوم نه بې نفرت کولو اوس مې ولاړ دی د خازې مخې ته نور مې یاران را سره هر ځای کې وي یمه یوازې د خطرې مخې ته او نن هر سړی لاس په تندي ولاړو جیب کې میخې وې پیسې مخې ته نن هر سړی لاس په تندي ولاړو جیب کې میخې وې پیسې مخې ته او ویل دې نه که منصور مړ وي شاته په شا دې نه کتل خطلې مخې ته ډېر ښه دی ډېر ښه دی ارشاد دا بل غزل دی چې حج به د کعبې نه بغیر څنګه وي ژوند به د بیبې نه بغیر څنګه وي حج به د کعبې نه بغیر څنګه وي ژوند به د بیبې نه بغیر څنګه وي او ما ته بیا مه وایه چې څنګه یې زړه به د سینې نه بغیر څنګه وي ژوند د محبت نه بغیر داسې وي مونځ چې د سجدې نه بغیر څنګه وي او یا بې وفا خلکو راته ووایي شپه د شوګیرۍ نه بغیر څنګه وي یا خلکه تپوس له د منصور ورشي اوس به د هغې نه بغیر څنګه وي خپل ځان له ورکومه ګزارونه په تندي چې ولې مې لیکلي دي غمونه په تندي او د بعضې منافقو نه سلام دعا هم نه اخلم د بعضو ته مې ایښي دي لاسونه په تندي ډېر ښه دی ښکلی شعر دی مننه اوس ستا د خپلېدو پې کرښې نه وې جوړې شوې دا ځکه مې راښکلي دي میخونه په تندي ډېر ښه دی الله خبر دی بیا به د چا خونه ورانوي وخلې یې نن بیا د شنه خالونه په تندي او منصوره چې ماښام کې رانه ښکلی یار جدا شو اوس هر ماښام وخمه دیوالونه په تندي ډېر ښکلی دی ډېر مننه د مینې محبت یوه ښکلا جوړه که زمونږ په دې دنیا کې ځان له یو دنیا جوړه که مننه او چې مو جانان ته د غمونو اندازه ونه شي چې مو جانان ته د غمونو اندازه ونه شي خدایه په مخ مو د دروغو یو خندا جوړه که او زه در نظم خو نوې کله حوصله بینلې زه در نظمه خو نوې کله حوصله بینلې د امن ناوې به راځي ته پښتونخوا جوړه که ډېر ښه باچا خان بابا ته اشاره ده چې بالکل زه در نظم خو نوې کله حوصله بینلې د امن ناوې به راځي ته پښتونخوا جوړه که او چې ته مې سر پرې کوې زه نوم د جانان اخلم د محبت په میدان داسې کربلا جوړه که او د مرګ نه پس مې بیا په قبر ډیوې مه بلوه په زندګۍ کې مې څه لږه شان رڼا جوړه که ما ته د سپین په ځای د سور کفن لباس واغونده ما ته د سپین په ځای د سور کفن لباس واغونده د باچا خان بابا جنډه زما په خوا جوړه که او زما منصور د آخري وصیت هم یاد ساته د قبر سر ته مې نامه د خوږ اشنا جوړه که لالا بل غزل دی چې دا ظالمان ما ته په کس پاتې شو
دا ظالمان ما ته په کس پاتې شو یاره غمونه دې واپس پاتې شو او د تلو نه پس د ژوندی اوسېدلم ټول ارمانونه مې تس نس پاتې شو زه پسې جاړم خو ویلی نه شم راته غمونه یو په لس پاتې شو او چې ستا په زړه کې رحم نه راځي نو چې ستا په زړه کې رحم نه راځي نو زما مینت او زاري بس پاتې شو او مقته ده چې منصوره ټوله حافظه مې ویله اوس مازغه نه دې هسې بوس پاتې شو ډېر ښه دی